وای ښځه د خپل خاوند نه معافي وغواړي، د دې ښځې مخکیني ټول ګناهونه معاف. چې دا ماشوم تما شروع شي، ان المرأة المسلمه اذا حملت كانت لها اجر الصائم، دې زنانه ته روزانه د روزې اجر ملاویږي، القائم د ټول شپې د عبادت اجر ملاویږي، المحرم همیشه د احرام اجر ملاویږي، المخبت د الله د ټول حکمونو پوره کولو اجر ملاویږي، المجاهد فی سبیل الله د الله په لاره کې د جهاد اجر ورته ملاویږي. بهر چې څومره نیکۍ کیږي په پوره دنیا کې زنانو ته په کورونو کې د هغې اجر مفت ملاویږي، او دې زنانه ته د خاوند په کور په هر قدم 200 نیکۍ، د یو ماشوم په خوراک باندې، یو ماشوم په فیډینګ 2 خندقه د جهنم نه لرې شي. هر خندق 200 کاله دی، 4900 سال. فضائل اعمال کې دي. وای دا ماشوم تربیت کوي، دومره تربیت چې د الله نوم واخلي، د مور او پلار سره به د قیامت په ورځ الله حساب کتاب نه کوي. وای په کومه ورځ مور بچی د پیو نه پرېږدي، ملایکه راشي په سر ورته اوږه لاس کېږدي، استأنف العمل، نوی عمل کوه، زړه کاته دې ټوله معاف شوه. وای کومه زنانه چې هغه بچی راوړي، دا به الله د کینسر د بیمارونو بچ ساتي. همیشه چې کینسر راځي دا د بچو په بندولو باندې راځي. نو د بچو په تربیت باندې دې زنانه ته کل مرابط ترمذی روایت ده، دې ته د الله د لارې د پهرې اجر میلاویږي. د پهرې اجر 36 کروڑ کالو د عبادت ثواب زنانه ته د خاوند په یو شپه په د خاوند په کور په یو شپه باندې میلاویږي. 36 کروڑ کاله. کومې زنانه د جنازه چې د خاوند د کوره اوچته شوه دا شهیده ده، و دې ته به د شهادت اجر ملاویږي.